بسم الله الرحمن الرحیم. غمه ما نه زړه غواړې، غمه ما نه زړه غواړې، نشته دی نو څه غواړې؟ زه بې وسی ړوند کړم او ته رانه رانجه غواړې، زه بې وسی ړوند کړم او ته رانه رانجه غواړې، جون جنید معصوم سره اور کې سوځېده غواړې. مینوالو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د ادبي ګلونه مازدیګر هم راوړی دی د جنید معصوم صاحب خواله شهی بالا اوسیدونکی دی، نو بالکل راغلی تر هغه خواله چې مینوالو له کلامونه پروګرام کې ریکارډ کو او تاسو سره په دغه شیشه شریک کو. نو بالکل په پروګرام کې را سره ناستې کوي جنید معصوم صاحب چې هیڅ د تعارف محتاج نه دی، پښتو ادب کې ډېر ښه لیک کړی دی. نو راځئ چې په شریکه ورته پروګرام کې هرکلی ووایو. جنید معصوم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډیره مننه چې پروګرام کې مونږ له مینوالو دپاره هم وخت ورکو، نو ډیره مننه هم کوو. جنید معصوم صاحب ژوند هم څنګه تېرېږي؟ ډېر زیات ښکلی روان دی، د بلا خلکو دعاګانې د الله کرم دی. ډېره ښه ده. جنید معصوم صاحب په پروګرام کې به په خپل ادبي سفر باندې لږه رڼا مینوالو ته واچوي. مننه جی. ادبي سفر مو د 2011 نه شاعري شروع کړې ده او بس لګیا یو، لیکل کو، غزل لیکو، نظم لیکو. ډېره ښه ده. ډېر یقینا ډېر ښه لیک کوي. پښتو ادب کې ډېر ښه کلامونه مینوالو هم اورېدي دي او بالکل موږ سره به هم کلامونه شریکوئ. د پښتو ادب خو ډېر زیات صنفونه دي، خو تاسو خوښ ګړی صنف او په کوم هم کار ډېر کړی نو بالکل مننه جی. بس غزل کې لګیا یو، په غزل هم ډېر زیات کار کړی، خوښ مې دی غزل. ډېره ښه ده. غزل بالکل ستاسو مینوالو هم اورېدي، مونږ هم اورېدي دي، نو تر هغې مینې مونږ ستاسو تر خوا راورسولو، نو بالکل پروګرام کې به را سره خپل غزل شریک کړي. ډېره زیاته مننه. غزل به در سره نوی شان د غزل شریک کړم، یو چې دغه شان دی غزل چې په زبر زیر مې ستا رخسار کتلی دی، په زبر زیر مې ستا رخسار کتلی دی، دا مې ځان له خپله کار کتلی دی. ډېر ښه. ډېره زیاته مننه. دا هغه سړی دی سترګې مه بدلو، دا هغه سړی دی سترګې مه بدلو، ستا په سر یې څو زلدار کتلی دی. ډېر ښه. ډېره زیاته مننه. خلق مې په شعر ولې اعتراض کوي، خلق مې په شعر ولې اعتراض کوي، خلکو مې د زړه پر هار کتلی دی. ډېر ښه. یو ځل بیا. ډېره زیاته مننه. خلق مې په شعر ولې اعتراض کوي، خلکو مې د زړه پر هار کتلی دی. تا خو ویل تا نه مې نفرت دی نو، تا خو ویل تا نه مې نفرت دی نو، زما په شان دې ولې یار کتلی دی. ډېر ښه. ډېر زیاته مننه. د غزل مقطع ده جون. تا خو ویل تا نه مې نفرت دی نو، زما په شان دې ولې یار کتلی دی. نن جنید معصوم ډېر پریشانه دی، نن جنید معصوم ډېر پریشانه دی، نن یې جوړ تصویر د یار کتلی دی. ډېر ښه. یقینا ډېر ښه کلام و. مینوالو به دې هم خوند اخیستی. جنید معصوم صاحب پروګرام کې را سره نور هم انتخاب کلامونه غزل شریکوي، نو بالکل ارشاد. ډېره زیاته مننه. یو غزل به سره بل شریک کړم. زوړ غونته غزل دی چې راشه د لیدلي خوب تعبیر به درله درکړمه، راشه د لیدلي خوب تعبیر به درله درکړمه، دومره خفه کېږمه تصویر به درله درکړمه. ډېر ښه. مننه جی. راشه کنه راشه کنه راشه مړه خیر دی، راشه کنه راشه کنه راشه مړه خیر دی، نښه کې د غاړې مې زنځیر به درله درکړمه. ډېر ښه. مننه جی. ولې د ارمان په سلي ویر کوې راپاسه، ولې د ارمان په سلي ویر کوې راپاسه، خیال به دې بدل کړمه تدبیر به درله درکړمه. ډېره مننه. دا یو شعر یاسر مدهوش صاحب ته ډالۍ کوم چې ستا خو دومره زړه و چې یو ګل دې هم رانه کړلو، ستا خو دومره زړه و چې یو ګل دې هم رانه کړلو، ځکه خدای باچا کړم کشمیر به درله درکړم. ډېر ښه. یو ځل بیا. مننه جی. ستا خو دومره زړه و چې یو ګل دې هم رانه کړلو، ځکه خدای باچا کړم کشمیر به درله درکړم، او داسې په کمال به د خندا کې په ژړا کړم، داسې په کمال به د خندا کې په ژړا کړم، مخ به درنه واړوم ویر به درله درکړم. ډېر ښه. مننه جی. غزل مقطع ده راشه
د جنید په شان معصوم چې درته وښایم راشه د جنید په شان معصوم چې درته وښایم ښکلو غوره کړی داسې پیر به درکړم. ډېر ښه یقینا ډېر ښه کلام و پروګرام کې به تې یو غزل نیم بل هم اورو ځکه چې مینوالو د دې کلام ډېر خوښوي او یقینا د خوښولو قابل دی ډېر ښه لیک کوي نو بالکل جنید معصوم صاحب خپل کلام به راسره بل نور هم شریکوي. ډېرې زیاته مننه جي. یو غزل درته ډالۍ کومه نوی غزل دی دا هم ابوالرزني چې لکه فرهاد غوندې غر مه ماتوه لکه فرهاد غوندې غر مه ماتوه زه ستا نه یم سر مه ماتوه. مننه جي. او پیره نو ما ورته لوګی کړه که نه پیره نو ما ورته لوګی کړه که نه په سپېلنو یې نظر مه ماتوه. مننه جي. پیره نو ما ورته لوګی کړه که نه په سپېلنو یې نظر مه ماتوه. زړه ته په زور د راتلو ضد مه کوه زړه ته په زور د راتلو ضد مه کوه په رضا راشه خو ور مه ماتوه. مننه جي. او که زما ژوند غواړې او نه مې وژنې که زما ژوند غواړې او نه مې وژنې د ځینې لاندې څادر مه ماتوه. مننه جي. او رقیبه خون مې هسې سل اخلي رقیبه خون مې هسې سل اخلي مانه مې زړه د دلبر مه ماتوه. مننه جي. او د غزل مقطع دا به هم یاسر مدهوش صاحب ته ډالۍ کړو چې جنید معصومه که خپلواک کې شومه جنید معصومه که خپلواک کې شومه درله راځم به باور مه ماتوه. ډېر ښه ډېر اعلی جنید معصوم صاحب پروګرام کې م ډېره شکریه ادا کوو چې دومره ستونزو نه دومره مصروفیاتو نه وخت راکړو. ډېره مننه. بالکل پروګرام کې به که تلو کې اخري پیغام مینوال ته ورکول غواړئ نو بالکل. ډېره زیاته مننه مینوالو ته زما له خوا دغه پیغام چې د پښتو د ادب سره مینه وکړئ د خپل مور پلار ډېر زیات خیال وساتئ چې ژوندي وي دعا ترېنه واخلي او چې وفات شوي دعا ورته کوئ. ډېره مننه. یقینا ډېر ښه پیغام او دغه پیغام سره ما انضمام ما سره کیمرامین اختشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.